بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د ښوونځي د زده کوونکو ثبت حاضري جوړولو طریقه در وښیم چې څنګه جوړیږي. نو راځو په ویډیو شروع کوو. تاسې به اکسل پروګرام اوپن کړئ او دې کې به لومړی چې دی دا شیټ واړوئ رایټ ټو لیفټ ته. پیج لیاوټ ته به راشئ. پیج لیاوټ نه به چې دی پیج لیاوټ کې به راشئ، شیټ رایټ ټو لیفټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې کلیک وکړئ دا به رایټ سایډ ته راشي. نو لومړی چې دی موږ سره دلته لومړی خبره چې ده هغه د ګڼې وي. زه مثال دلته لیکم چې ګڼه. دویمه چې ده درې خانې وي چې هغه د شهرت یا پیژندنې لپاره وي. دا به سلیکټ کړو دا درې خانې او دې نه بعد چې دی دلته به راشو مرج باندې به کلیک وکړو. مرج باندې دا به لږ زوم کوم چې تاسو ته ښه معلومات وشي. دا درې خانې مو سلیکټ کړې او دا مرج کوو، مرج ان سنټر. دلته لیکو پیژندنه. بیا دې کې چې دی لومړی نوم دی، دویم د پلار نوم دی او دریم چې دی اساس نمبر دی، اساس ګڼه ده. او دلته راځو دغه کم ګڼه چې مو لیکلې ده دا هم سلیکټ کوو. سلیکشن نه بعد چې دی دغه ګڼه به صحیح کړو. ګڼه به سلیکټ کړو، دا به هم مرج ان سنټر کړو او دا الاینمنټ چې دی دا به چینج کړو. الاینمنټ باندې به کلیک وکړئ. دې نه بعد راشئ دا چې دی دا ټکس چې دی منفي 90 درجه انتخاب کړئ او کې چې داسې ته وشي. دې نه بعد چې دا سایز یې هم داسې لږ ور کم کړئ. اوس راځو دلته موږ سره یو څلور خانې پکارېږي. دا د اساس ګڼې په ځای وبښئ. دلته لیکو چې نیکه نوم، نیکه نوم. او دلته به راشو دغه خانې چې دی دا به هم مرج کړو. دلته به ولیکو چې اساس ګڼه. او دلته موږ سره څلور خانې یو ځای پکار دي د یو میاشتې لپاره. فرضاً زه لیکم چې سنبوله. دا به انتخاب کړو او دا به چې دی مرج کړو. مرج نه بعد چې دی دلته موږ سره څلور خبرې دي کې. لومړی چې دی لیکو چې صوب، صوب. دویم کې لیکو چې ناصوب او دریم کې لیکو چې ناروغ او څلورم کې لیکو رخصت. دا مو ولیکو. اوس راځو دې هم دا الاینمنټ چې کوم دی دا هم چینجو. نو تاسو به راشئ الاینمنټ باندې به کلیک وکړئ. دې نه به راشئ دا به هم دی واړوئ 90 درجو ته. دې نه بعد چې دی تاسې به د دې دا سایز چې دی کالم وایډ چې کوم دی دا به کم کړئ. را به شئ څه ته فارمټ ته. فارمټ لارې چې په کالم وایډ باندې به کلیک وکړئ. دې نه بعد فرضاً زه ورته یم چې د دې دا وایډ دې شي 4 په اندازه باندې. دا به اوکې کړئ. لږ یې نور هم کموو. دوه به یې کړو. دوه مې انتخاب کړو. خو راځو دغه ناروغ او رخصت چې دی د دې خانه لږ نور هم کوو ځکه دا موږ ته زیاته په کار نه وي. دا به یو په اندازه باندې یا 1.2 به یې کړو. دا به 2 کړو. دا بله به لږ به زیات کړو، 2.5 به یې کړو. کالم وایډ ته راځو 2.5 به یې کړو. دې نه بعد چې دی دا اوس موږ سره کال کې 9 میاشتې وي. دغه دواړه چې دی دا سمبوله دا میاشت سلیکټ کوو، دا کاپي کوو. کاپي نه بعد چې دی دې خوا دا نور موږ ځان سره پیسټ کوو، کنټرول وي.
نو که داسې راته دا به کنټرول زیډ کو، دې ځای نه راځو داسې به کاپي کو مونږه، سلیکټ به کو، سلیکشن نه بعد به کاپي باندې کلیک وکړو او کاپي نه بعد به دلته راځو کالم وایډ چې کوم دی دې باندې به کلیک وکړو، کیپ سورس کالم وایډ باندې به کلیک وکړو، دا به مونږ سره دلته پیسټ شي. همداسې دوباره بیا راځو دلته چې دی پیسټ کوئ تر څو مونږ سره 8 میاشتې برابرې شي. په سپیشل نه کیپ کالم وایډ شپږ شو، نو 2 میاشتې چې دی نورې هم پکار دي او دې خوا به راشو یو ځل به بیا هم پیسټ کړو. اوس راځو دلته دغه میاشتو نومونه چې کوم دي دا به ورته تغییر کړو، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدي او دلوه، حوت، حمل. حمل پسې یو ثور دپاره بله هم پکار ده، دا به کاپي کو، سلیکټ مو کاپي مو دې ځای نه به پیسټ کو، پیسټ نه بعد ولته ولیکو چې ثور. دا میاشتې موږ سره جوړ شي. زه به بیرته دغه لږ کم کم سایزه چې ښه معلوم شي. دې نه بعد چې دی دا به ټول سلیکټ کړو. سلیکشن نه بعد چې تا سره څو ریکارډونه پکار دي، مثال فرضاً زه یم چې ما سره یو 20 یا 30 ریکارډونه دي، دا مو ټول سلیکټ، دې ته اوس بارډر ورکړو. بارډر به حال بارډر ورکړو، خو یو کار کوو، راځو غواړو چې دا به هر سایډ ته بارډر د دې دا غټ راشي. نو دې ځای نه به مور بارډر باندې کلیک وکړو او دې ځای نه به راشو بارډر به غټ انتخاب کړو، آوټلاین به انتخاب کړو، نو به هر سایډ ته بارډر به غټ راځي. اوس دې کې چې دی غواړو چې دا کومه لیکنې چې دا هم په سنټر کې راشي، نو دې ځای نه راشي دا هم الاین سنټر کې کلیک او دا هم، نو دلته به راشو نمبر به ولیکو چې 1 2 او دا دواړه به سلیکټ کړو. سلیکشن نه بعد به یې ډریګ کړو لاندې دې کونج باندې، کله چې دا پلس ساین راغی تاسې لاندې ډریګ کړئ تر دې ساحې پورې. اوس که چیرې نه معلومېده تاسې دې باندې ډبل کلیک وکړئ، دا به معلومیږي. تقریبا 20 کسانو لیست موږ سره برابر شو. او دلته تاسې کولی شئ چې دا اولنۍ رو چې کوم ده دا تاسې سلیکټ کړئ او داسې مرج یې کړئ او دې ځای نه پکې ولیکئ، مثال فرضاً لیکئ چې ثبت حاضري، بیا دې خوا لیکئ چې فر مثال یو لیسه لیکئ، لکه مثال فرضاً هډې لیسه، دې خوا بیا ورته کال لیکئ، فرض مثال کال لیکئ چې 1401 او 1402 هجري شمسي، دا مو ولیکه انټر. دې ځای نه اوس تاسې پکې ریکارډ ولیکئ. بله خبره دا ده که چېرته مثال تاسې نور هم دغه برابروئ ډیزاین بارډر غواړئ چې لږ ورته غټ کړئ، نو تاسې به دلته کار وکړئ چې دې ځای نه به راشئ بارډر ته او لاین سټایل ته به راشئ. زه غواړم چې دې منځ منځ کې چې دی موږ سره هره میاشت جدا جدا راشي، نو دې ځای نه کلیک وکړئ. فرضاً زه غواړم چې دې ساحه کې دا بارډر چې دی هم ماته څنګه شي تر دې ساحې پورې راشي. همداسې هره میاشت په جدا جدا کې چې دی یو یو کلیک کوو. په دې طریقې سره زمونږ چې کوم دی اوس ثبت حاضري چې ده هغه برابره شوه. نور تاسې کولی شئ چې مثال پکې ولیکئ، فرضاً نومونه لیکئ چې خان او جان او ولی او داسې نور. په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې څه وکئ، خپل ځان ته سیستم د ثبت حاضري برابر کړئ. نو هیله ده چې طریقه مو زده شوې وي. چینل سبسکرایب کړئ. مننه.